ډېر خان صاحب چې هغه بیا لاسګاډی لري هغه بیا ویسي او که بیا لږ څه کمزوری هغه بیا یو خر لري په هغې بوشکې تړلي اول د هغې د تضمین باید واخیستلی شي چې دا موږ راغلو خراب سو چې په دغه پروژه باندې څومره مصرف راغلی دا تاسو کلیوال ستا ملک صاحب نه به اخیستل کېږي تاسو پوهېږئ دغه نلکه چې دلته راغلې دغه سیمټ و دغه ځای چې تاسو وینئ په ده باندې د خدای بلا پیسې مصرف شوي دي خل داسې فکر کوي خل داسې احساس کوي خصوصا موږ او تاسو دومره بد عادت شوي یاستو چې یو څوک راځي درته د خیر کار کوي تاسو داسې فکر کوئ چې دا زموږ په دوی باندې حق دی او دا باید دی دا کړی وی ښه دا ستا حق و دا درته دی وکړ بیا ستا مسؤلیت څه شی دی همداسې په ده باندې به څومره مصرف شوي هغه ادارې یا هغه خیریه ارګان یا هغه موسسې فرض کړه ستا په اصطلاح هغه موسسې چې تا ته دا جوړ کړه او تا ته دا در وسپاره او خان صاحب ته بیا همداسې حالت دی راولي دا خو ستا د کور مخه ده دا چرچاپېره کورونه ستا د کور مخې سره تا ته د اوبو دا شبکه جوړه کړه نو بیا خو دغه اداره تر قیامته پورې نه راځي یا چا چې دغه منډه تړله کړي یا مثلا پوهېږې اکثره خیریه ادارې یا خیریه موسسات چې چلیږي هغه د 10 شل 15 شپږو دغه پیسو باندې هغه چلیږي هغه را جمع کړي تا ته راشي تا ته دغسې ښایسته خدمت وکړي چې یو شبکه جوړه کړي د اوبو هغه پیپونه راتیر کړي ستا د کور مخې سره چې دا خان صاحب ماشومان به راځي اوبه به اخلي نه باسي نه خو خبر نه دی چې نلکې هم ترې وباسي پټه شي پیپونه هم ترې وویستل شي شبکه هم خرابه سي بس بیا قلار ناست بیا دی هغه ډېر خان صاحب چې هغه بیا لاسګاډی لري هغه بیا ویسي او که بیا لږ څه کمزوری هغه بیا یو خر لري په هغې بوشکې تړلي لاندې 300-400 متره یا حتی تر 1 کیلومتر پورې هغه بیا مزل کوي اوبه راوړي هغه حالت نه په یادېږي د الله بنده چې یو څوک تا ته وړاندې شو تا ته دومره خدمت وکړه ته خو اقلا د هغې حفاظت او د هغې ساتنه خو په ځان باندې فرض وګڼه دا خو ستا ګټه ده زه نه پوهېږم چې موږ تاسو ته کوم ذهنیت ورکول شوی دی څرنګه نه پوهېږم چې ولې دغسې دغه وینې چې دغه په دغه حالاتو کې چې دا د اوبو شبکه ده دا تقریبا زموږ ستاسو په اکثره په کلیو او اطرافو کې دا موسساتو جوړ کړي دي محتاط د ګټې او د استفادې په خاطر باندې خو ساتنه بیا محتاط دغسې پوهېږې چې دا کله جوړ شي او چې وسپارل شي کلیوالو ته چې کله خراب شي د 10 افغانیو کار به نه وي زه دا موسسې جوړ کړی موسسې کار دی دی پوه شو کار نه همیش لپاره ګریوان کې فکر وکړي زما خصوصا غږ په هغه خیریه ادارو باندې دی هغه یا په دولتي ارګانونو باندې چې څوک دغسې خدمات عمل منفعه خدمات کوي چې کله هم یو کوی یو څا یو مثلا مسجد یا مثلا یو بل عمل منفعه شی کلیوالو ته سپاري اول د هغې د تضمین باید واخیستلی شي چې دا موږ راغلو خراب سو چې په دغه پروژه باندې څومره مصرف راغلی دا تاسو کلیوال ستا ملک صاحب نه به اخیستل کېږي حتی داسې تضمین چې د ولسوال صاحب د کلي ملک همدارنګه سپین ږیرو هغې نه باید ګوتې ولګول سي چې دا بیا خراب سو موږ راغلو خراب وو دغه ټولې پروژې پیسې به تا نه اخلو اهلې داسې خلکو ته به جوړوو په همغه پیسو باندې چې هغه د دې مستحق وي وړ وي او هغه دومره احساس ولري دومره ضمیر وي چې د هغې ساتنه بیا باید وشي صحیح ده نو دغه د یو زړه درد اکثره به کیدای شي ما سره په دې خبره موافق یې چې اکثره داسې کارونه شوي او پوهېږې موږ یو ځای کې یو بل ځای کې ځای نوم نه اخلم اوبو شبکې مو ورته جوړې کړې 9 دانې بمبې دغسې په 9 کوڅو کې فکر وکړه 300 متره د شبکې نه لرې موږ پیپونه ورتېر کړل افتتاح ته یې لاړو افتتاح ته یو ورځ وروسته بمبې وتلې وې وی ولا انجینر صاحب ملک صاحب وی مولا انجینر صاحب مال چې تاسو بیا راشئ خیر دغه ځان سره به راوړئ او زموږ نماینده ته ویلي چې دا بمبې بیا ځان سره راوړئ چې پټې شوي دي د خدای بندګانو د الله نه لږ ډار پکار دی خوله کې خو مه غواړئ چې هر شی مړی ته خوله کې درکړي خپل الله دا غټ ځان درته در کړی دی جومات سب کې چې ولاړې خل وایي چې نه دی ولي الله د زمانې دی او عمل دا په دې نه کېږي خدمت وکړه سید القوم خادمهم سردار د قوم د قوم خادم وي خادم په دې معنا نه چې بس وتوکړې جامې او ښایسته لونګۍ او ښایسته ګیره او تسبیح غټې په دې باندې دا نه کېږي خدمت وکړه ملا وتړه اصول داسې وټاکه چې دغه شی موږ ته راوسپارل شو هر چا چې خرابه کړه د هر چا کور مخې نه چې ورکه سو دا په هغه باندې تاوان دی ته بیا وګوره د تاوان موضوع یا د
د جریمې موضوع په وضع که ته بیا وګوره چې څنګه حفاظت کوي نو راځي په دې کې فکر وکړو دغه شی په نظر کې باید ونیسو صحیح ده دا مفته نه جوړېږي دا 10 روپۍ 20 روپۍ 10 روپۍ مسلمانانو جمع کړي در څو پورې یو صدقه شي هغه چې دلته بیرته راشي بیا دا حل باندې نور وخت مو نه نیسم ښه وخت السلام علیکم